د تورخم په اړه تازه جزئیات. د سوداګریزو لارو بندېدو د افغانستان او پاکستان خصوصي سکتور ته د ورځې 200 میلیونه ډالر تاوان اړولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مسؤلان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د بندېدو له کبله د دواړو هیوادونو خصوصي سکتور د ورځې 200,000 ډالر زیان کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او نورو سوداګریزو لارو د بندېدو نن 8مه ورځ ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الیکوزي نن ازادي راډیو ته وویل هلې ځلې روانې دي خو تر اوسه پورې یې نتیجه نه ده ورکړې. بلخوا د تورخم دروازې د بندوالي له امله د سوداګرو سلګونه لارې پېښور ته ستنې شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرو لارو د بندېدو له کبله په تورخم کې د پاکستاني سوداګرو انتظاري ولاړې لارۍ بیرته پېښور ته ستنې شوي دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ پاکستاني چارواکو د افغان باري نقلیه وسایطو پر مخ د تورخم لاره بنده کړه، طالب چارواکو په متقابل اقدام کې منځنۍ اسیا ته د پاکستاني لاریو مخه ونیوله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 6 لارو کې 15 د باري موټرو پر مخ بندې دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ له تورخم څخه دغه هیواد د سوداګرو تر 100 ډېرې لارۍ له دې کبله بیرته ستنې شوي چې په هغوی کې بار میوې او ترکاري خوسا کېدې. دا لارۍ د تېرې شنبې له ورځې په تورخم کې د لارې پرانستل کېدو ته انتظار وي. پاکستان وایي یوازې هغو افغان لاریو چلوونکو ته اجازه ورکوي چې پاسپورټ او ویزه ولري.